په دنیا کې د ټول نو ورکړل شوی بدترین یعنی غټي سزاګانې په خوانو خلکو نن سبا کې تاسو وګورئ نن سبا کې ټول غټ سزا هغه وي پانسي هنګي موږ ته وایو پانسي وي تاسو په خوانو خلکو په سزاګانې ورکولي خو هغه ډېر زیاتې غټ سزاګانې وي نو تاسو ویډیو کې د معلومات انفارمیشن شریک کوم چې په خوانو خلکو ته کمی سزاګانې ورکولي ټول نه پیله د پخوانو خلکو یو سزا و درغه یو وړه سزا و دی آیرن چیر په دې کې تاسو چې د اوسپنې یو چیر او پای باندې د 500 نواله د 1500 فوري میخونه ټکواله شو هغه به الټه ټکواله شو کم کس په چې جرم وکړو او خپل جرم به نه منو دوی چیر ما د جرم نه دی کړی یا به د یو کس نه خبري وستین هغه به راوستو په دغه چیر باندې به کینو او پاغي باندې به بر رسی تا وکړه چې سونه باغی خبري نه کولی یا به هغه سزا نور سیوا کول هغه رسی به ټټول او دغه وجود چې کوم د میخونه بودا به دغه وجود ته ننوتام در اخر کو یوړه سزا و دغه ټیم مطابق دین اخو بده یو بل سزا ورکول فلینګ په فلینګ کې بده څه کول چې دی یو کسو چې هغه به د سزا به تور کول هغه ټول خلک راټول شو هغه یو ځای ته وتلو نو خاص کر څنګه چې داسې د یو زناور نه دی څنګه خلک پوسټه کې د بدن نه پوسټه کې وباسي داسې یو بده داسې کول چې د انسان به یو ځای ته داسې وتړو او دیو ته وسو کسان ولګي دا خپل لاس وته او دا غي نه په شروع کړو د بدن نه په ژوندینی مطلب د کس په ژوندې او دوی به پوسټه کې وستو ټولو دا دیو یو بل سزا دین اخو هغه چې کومه دویمه سزا ورکوله هغه وا ریټس د ریټس نوم چې په دې ریټس کې باغو د شل کو چې هغه به یو داسې یو لوخه یعنی یو چاټای بدوم هغه راوغسته باقي بدن نه میګیان ورواچیلا او هغه میګیان به ورواچیلا به سو کړ چې هغه چاټای به راوغسته د انسان په بدن پس به ولګولا بیا به دغه ته اور ورکو نو چې اور به ورکو دغه میګیان به کوم واغې باندې ګرمي را اعلان هغه براړه هغه به انسان د وجود چې کوم بدن چې کوم دغه به چیچو دا هم دغه دویمه یو وړغونتي سزا دی یو بل سزا وا د بریزن بل نو پدې کې ودا څه چې پدې کې ودیو سره یو غایو هغه په د اوسپنې نه جوړ شوی یو غایو پدې کې ودیو څه کول چې دیو به یو کس چې کوم چې هغه کې به یو کس مکمل وجود دا به هغه کس ته سزا ورکول نو دی غای کې ودا چې دی کوم اخر چې پای کې به دی یو ځای جوړ کړو پای کې به د کس دیتا ورننستو او پای په څه به تغذیبن کو او دی غای چې کوم دا به اوسپنې ته به لاندې اور ولګو چې کوم دا اور دا غای به ګرم شو نو پدې کې چې کوم کس ودن هغه بچي والی داغه د اواز نه یو باجاو په غای په خله کې دی لګول او ناغه نه یو اواز خطو چې په کلی یو په علاقه کې به یو شور خورېدو نو خلکو ته پته لګیږي چې دا وخت په دې وایي چې کوم ده یو کس ته سزا ورلګي نو په دې کې به یو کس مکمل دسي پوخ کوو ورید کوو به دا راخو یو بل سزا و ادین اخو هغه یو سزا و دی بویلینګ موبایلینګ کې به دوی سره کوو دیو به یو دیګ راغسته ا دیګ په پروت په هغه دیګ کې به یا اوبا یا د تیل به پکې راځي نو تیل به راځي لا هغه به چې کله اوخټ کوله نو هغه چې کله به دا ګرم شو مکمل اوخټ کې دا نو په دا کې به یو کس وراچو ناګه ته سزا ورکوله ادیو بیل بل یو سزا د کروسی پکشن نو په کراسی پکشن کې به دوی کول دیو به یو داسي کراس کونته لرګي لګول او په لرګي کې به داسې کول چې پای باندې به یو کس داسي کینو او په هغه لرګي چې کوم په لاسو مې ملي خونه ټاکواله او په خپو باندې هم هغه به داسي ودرو د سوچي به هغه کس ختم شوی نو دغه به هم پته کې کراسی پکشن کې دا سزا به هغه ته ورکو دا دین اخو په لې سزا دی امپالمنت کې به دوی داسي کو چې دوی به یو سیخ جوړ کړو او هغه سیخ په دونه تیرو چې په دې دغه انسان د بدن نه به ار پرده مکمل وته شو نو په دې چې سزا ورکول نو په دې کې به د سیل غو شهر هغه کس د دې بدن یو سي د بدن نهستو خدا سي سزا به ورکول چې مکمل د بدن د یو سیټ نوال د بل سیټ فوري اوزي او په هغه کې به د سي هنګ به دغه انسان فلوت یو در دی یو بل سزا و دی یو بل سزا و پنش دی راک بدی سزا کې بدی د شیشل کو چې بدی کې یو کس نه د اخر کول ورکول چې کم کس نه بچا څه خبري وستي ان څه معلومات ته کول نو اخر پاره د سزا ورکول بدی د سوچ یو کس بدی واره یو بیٹ جوړ کړو پای کې بدیو دغه یو صندوق اون کې پای کې بدای کس ورچېل او بدی کې به دوه کسان یو سره ټول دوه بل سره ټول نو بدی کې به څه کوله چې دین مې خبر وستي په خبر نه کول نو دل تاغو سره بداسه ماشين هغه به تاو دی کم انسان به چې په دغه صندوق کې په دغه ځای کې پروت او دغه د لاس اخو به یو سټ او بل سټ زور اغستو بدل به دغه زور ورکو نو په دې سزا به د سزا به غوړ ورکول چې دا کم کس نه مدیو خبري وستي دین په لدی یو سزا به دی ورکوله ډیزاین ان هاب په دې کې به څه کول په دې کې به دی داسې یو ځای جوړ کړو هغه ته به کس بوت نو کم کس له سزا ورکول پای به دوه کسانو یعنی کم سا مونږ ته پښتو کې اره وایو نو هغه کسان سبه اره ور سره هغه اره په کم باندې مونږ لرګي ډکی کټ کو نو هغه ته به دوه کسان ولاړو او دا کس به دغه کې الټه ولګو او دغه به په سایډ باندې مکمل په منځ نیمو در دی هغه سزا کم کس به مکمل وچو نو دا ډیزاین د دیو سزا
هغه به هغه کس ته ورکوله. بل دې خلکو بل یې سزا ورکوله چې موږ وګورو کېدای شي دا نن وخت کې هم موجودي په سزاګانو کې سټونینګ. په سټونینګ کې به داسې کول چې یو کس به هغه به یو ځای ته راوسته وبې درو او په هغې باندې به د باره نه داسې کمرو یو باران کوو کمرو باندې به هغه دونه ویشتو چې هغه په کمرو کې دیو پټ کړو. دا د پخوانو خلکو سزاګانې وي چې هغه به خلکو ته ورکولې. دغه معلومات د پاره شم شریکوله. نو د ویډیو چې کومه د مخکې خلکو سره شریک کړئ. ان شاء الله ملاقات به کېږي په بل ویډیو کې. د لوی الله په امان.